یو ورور پوښتنه کړې ده چې ښځه او خاوند دواړه په جمع باندې لمونځ کوي، سنت طریقه څه ده؟ نو جواب دا دی چې سنت طریقه دا ده، ښځه به د خاوند پسې شاته مستقل صف کې ودرېږي، خوا کې به یې نه ودرېږي. ښځه یوه ده که ډېرې دي که خپله ده که پردی، نو د کله چې امام نر دی نو د امام په خوا کې به نه ودرېږي، بلکې امام به ودرېږي او ښځه به شاته ورپسې ودرېږي، لکه څنګه چې صف د امام پسې شاته ودرېږي. ولو که خپله ښځه ده ولو که خپله خور مور هم ده، نو صف کې به یو ځای نه ودرېږي، مستقل لمونځ به کوي. بیا مستقل صف به برابر کړي، نور جمع کولی شي او جمع هم ثابته ده. السلام علیکم ورحمة الله.